کار مو کو کنه لازم لګو خو ډېر کاوکانې ولرو کړي او بیل بیل قسمونه دي پکې ما کدا واړه دا بچی دي ها دا دی چوری غدام واړه اغستی ورې کتونکو لایټي پکې لګولې دي خپلې لویه پنجرې وله یوه کړې ده دا دوه سپین ته وسان دي هغه سپین دي هغه نور دوه چې پنجرې دي دي جنا دا دیرو ورې کتونکو ډیره مزیداره حجره ده د لال بهادر خان ډیره ښه حجره جوړه کړې ده دا مونږ خو یې شا طرف به ورته ووایم بیک سایډ کې ورته وایي شا طرف ته پرانټ نور هم ډېر ښکلی دی ځاڼې دي ځاڼې دي بالکل راوي شړه لګي دي په بچي دا زیاده کتونکو دا تاسو چې وینئ دا ځاڼې دي او ځاڼه خلک د سوکای دپاره هم ساتي دی دغه اوازونه کوي چې څه خطر د شپې محسوسه کړي نو دغه اواز کوي کلیوال رنګونه کلیوال ماحول سپی ځاڼې تنویر خان نه ویډیو تنویر خان نه ویډیو دي تنویر خان نه اوس خبرې کوي دا تنویر زمانه تنویر خان به خبرې کوي کتونکو ورې ډېر مزېدار چمن جوړ دی پکې ډېر ښکلی توری ډېر ښکلي بوټي ډېره مزېداره حجره بلا باري ځمکه ده اوسنی مالټې دي او ډېرې ډکې دي وګورئ بلا باري نیولې دی چلے اندریب سے خدا لکان دیر فرمائش کوي وې دې مرګي نو تاسو راشه کنه نو راشه زه پکې ټول راوړم نه پکې ټول خپل نوم تنویر تنویر دې سپلو سره د صادر پوګین ولا خون صدر جی هغه دی خو دې سبا وای زموږ پروګرامونه ګوري او جوړو څه دي خوښ دي زموږ پروګرام کې څه خوښ دي دا تاسو نه ډېر خوخیا پښتو ټکو تاسو نه جی تاسو نه ټول نه دی دا تاسو کوم خلیفہ د دوه ورونو خدي چې خپل کې سي د دوه ورونو خدي ني خپل کې سي د زوی ته سوي د زوی ته سوي نو سه راځي ولې زیات شو دی خو دې شم دی راځي نو د زوی ته نه د زوی ته سوي زوی ته جنا سي هغه وایي ګټه وایي هغه وایي ته څه وایې یاره د زوی ته سوي نو سي د نوسي دوی ته سوي د کړوسي دوی ته سوي ټیکري د ټیکري دوی ته سوي یا پردیش پردیشي دغه دی یا پردیشي بابر بابر خان څنګه خی د پلار ته سوي د نیکه پلار ته سوي اور نیکه ته وي څه ته وي اور نیکه پلار ته سوي اولاد دینه مخکې نه پوهې تر نیکه وته وي بدر دغه دی ښا د زوی ته سوي د نوسي دوی ته سوي د کړوسي دوی ته سوي ټیکري دوی ته پردي ګورده پیژنې سوی پښتو کې وته ګوردې ته سوي انګلیش کې وته کډنی وي اردو کې وته ګورده وایي پښتو کې وته وایي لړمون خو کلیجې ته وایي دې کې یو شی ده که نه هغې ته بیا وایي ګورده سګې وته وایي پښتو څه وته وایي سګې وایي د طرفونو نومونه راته واخله
نار ایست ویست ساوث د دې راځه ته پښتو کې وایا نور خاطو نور پیواتو ختیځ او لویدیځ کتب نیلاو او صحیح خبره ده د یو څو رنګونو نومونه راته وایه پښتو رنګونه یو سپین دی تور دی او نیله دی نیله آسماني او ګلابي نسواري مرچکي دا خو ته خو بیانډی بیا په لړۍ نوم ته راشه که نه رنګونو نومونه راته څو وایه رنګونه پښتو کې رنګونو نومونه سپین شه تور شه سور شه زیړ شه څوک رنګونه ته وایې سپین شه تور شه نه سپین تور سور زیړ ها شین ها او آسماني رنګ ها خړه ودي او جدا ټول دي کنه ډیر دي دې سرګوره بیا دا نارنجي دی وایي کنه پښتو کې وایي نارنجي رنګ دی د نارنج په شانتې هغه رنګ چې بیا هغې سره وایي دا نږدې دی وایي لکه دغې سره وایي کنه توربخن خړبخن چې هغې سره نږدې بیا خړ نه وي که نه نو خړبخن ورته وایي فیسبوک کلر دی واتساپ کلر دی پکې اوس راغله که راځئ کتونو راځئ